د کهنه شروعات په دنیا کې له زومبي وایرس د راتګ نه کیږي. د سهار په وخت کې هر یو کس په خپل کارونو کې مصروف وي. څوک د خوشحالۍ نه ګډېږي او څوک د خپلو کارونو دپاره دفترو ته روان وي چې په دې کې ناڅاپه په ټي وي باندې یو عجیبه خبرو چلیږي. په خبرونو کې ویل کېږي په دنیا کې زومبي وایرس راخواره شو. د دې پورېدو سره لی او د هغه لور چې څنګه بار وګوري نو بار د دوی ګاونډی لکه د لیونیانو خپل خاوند سره په جګړه شوي او په جګړه کې ټوله وینه ترې نه وڅکي. د دې پورېدو سره د دوی په خپلو سترګو یقین نه کېږي چې دا موږ څه ولیدل. د خاوند د مړ نه پس د هغې دوی ته پام شي چې شیشې له سر راولي او په مزه مزه یې ماتوي چې اخر ماتې یې کړي. لی ورته په خبرو شي وي ما ته پته ده چې دا ته ګپ لګی که باقي د یو قدم هم را مخکې کو نو پولیس راغواړم. خو هغه د درېدو په ځای باندې د دوی په کور کې را داخله شي چې دوی د ځان د بچ کولو دپاره صوفه پرې ور مخکې کړي او ویې چقوي. د هغه چې څنګه خپل موبایل ته پام شي نو ملګرو ورته عجیبه عجیبه تصویران رالېږلي چې په څه سره دې سره د لوره خپل کور پرېږدي او بار ته روځي. خو بار حالات نور هم خراب وي. د دې د ښار ټول خلک لیونیان شي. د دې پرېدو سره دې لور ته په قار شي وي ټوله ورځ په موبایل کې فضول څیزونه ګوري. دا وګوره په ښار کې څه روان دي او موږ ته پته نه وه. د دې پرېدو سره هغه بیماران په دوی پسې را روان شي چې ځان د بچ کولو دپاره لور یې یوه عجیبه لارې اختیار کړي. دغې کسانو بیخي شروع کړي چې پرېدو سره پلار ورپسې په خندا شي خو بیا مجبورا هم چغې شروع کړي چې د لور دا ډرامه یې کار وکړي او د دغه ځای نه روغ رمټ په منډه شي چې په لږ مزل سره لور یې راوغورځېږي. بیا چې څنګه ورپسې په شو ګوري نو یو بیماره بوډۍ په لور پسې را روانې چې دې د لور د حفاظت دپاره هغې له خپل لاس په خوله کې ورکړي چې هغه ورله پیچکو لګوي. خو چې څنګه خوله ترې نه لر کړي نو د هغې نقلي غاښونه د ده په لاس پاتې شي او دی د هغې له چیچلو نه بچ شي. دی په منډو کې لور د ستنې شاته کښېني او په دې خبره باندې ترې نه روان شي وي ته کښېنه زما د راتلو هېڅ پته نه لګي. پلار یې په ډېره مشکله باندې د ګاډي پر وباسلو کې کامیاب شي او لور هم د ځان سره یې کښېني. په لاره کې ده ته خپل لور بیماره غوندې ښکاره شي چې په تپوس سره هغه ورته غلې غوندې وایي وي تاسو چې کله په ګاډي پسې لاړې نو یو ماشوم پټ په پټه په ما چکو لګو. زما نه هو به دغه شان لیونی نه جوړېږي که نه زه دغه لیونیانو نه ډېره یېرېږم چې پلار ورته په ګپ کې ووایي هېڅ خبره نه ده ته چې کله خپله نیو وینې نو ځان به درنه هېر شي او په دې وخت کې په هغې جراثیم اثر وکړي چې پلار ترې نه په ډېره مشکله باندې ځان بچ کړي. په مزل کې دوی د نیا کور ته ورسي چې ور پټبولو سره نیا یې ورکولو کړي. د نوسۍ پرېدو سره هغې ته داسې ولګي وي که چېرې دا ماته قار ده او په خبرو شي څنګه چې د پلار بدتمیزه دی داسې ته هم یې او د نوسۍ د سمولو دپاره په وهلو یې راوغورځوي. په دې کې پلاره ګاډي ودرېږي او راشي خو د هغې پورې نیا نوسۍ له ریمانډ اخیستلي. په دې کې د هغې په ټي وي یو خبرو چلیږي وي دی خطرناکو وایرسو زموږ ټول ملک په قابو کې اخیستی دی او حکومت د امریکې نه مدد وغوښته. په ټي وي اعلان وشي وي که بار یو انسان هم په نظر راغی که هغه بیمار یو که روغ د مخې سره به ویشتلي کېږي. خو د دې هر څه باوجود پلار یې په سبا باندې سم د سهار هسپتال ته لاړ شي چلته کې ډاکټرانو په ځای باندې په هسپتال کې فوجیان یو په مریضانو ډزې کوي. د دې پرېدو سره د یو منټ هم دغلته کې ایسار نشو په خپل ګاډي کې کښېني په دې سوچ وي دوی روغ کسان داسې ولي که زما لور یې ولیده نو هغې ته خو به یو من هم صبر نه کوي او کور ته راشي. په کور کې مور یې ټول خاندان خبرې وي راشئ که نه زما نوسۍ هم ناجوړه شوې ده چې زوی راشي او د موره په زوره باندې موبایل راکړي. په دې کې په ټي وي بل خبرو چلیږي په کم کې چې ویلي کېږي چې کله چا په کور کې هم زومبي ولیدلی شو نو د کور خلکو له بعد د سخت نه سخته سزا ورکړل کېږي. په دې سره هغه مجبورا لور له خبر وکني او په جلا کې په لور په بلچه ګزار وکړي خو نشانه غلطه لاړه شي. په دې سره مور ته نه بلچه واخلي او ورلې را بغي چې په دې سره د زوی په لور باندې زړه خفه شي او مور ودرې خو مور یې ودرېږي نه او دواړه په جګړه شي چې هغه د دې موقع نه فایده واخلي او باګ یې اختیار کړي. په دې سره دوی ورپسې په ګرځېدو شي چې په منډو تنډو کې اخر په هغه ګودام کې معلومه کړي کوم چې د ورکوټوالي راز یې دی خوښو. د دې پرېدو سره پلار یې مور ته وایي د دې دا مطلب دی چې دې مازغه کار کوي چې په جواب کې مور ورته وایي زما په خیال ستا مزغو ته هم دغه جراثیم لګېدلي دي چې دې د معلومولو دپاره پلار په موبایل باندې ورته ګانه ولګوي چې هغه ورته له مخې سره په ګډه شي. کور ته په راتلو سره د روټۍ په وخت کې دوی ته د یو نوي ریسرچ په باره کې پته ولګي. په خبرونو کې ساینسدانان لګیا وي که په یو بیمار کې دغه یاداشت پاتې وي نو بیا هغه دې بیمارۍ سره جګړه کولی شي. په دې سره زوی مور ته وایي وي لږ وخت په ورله ورکو کېدی شي ټیک شي. دوی روټۍ ته ناست دي چې په دغه وخت کې د ده د ورکوټوالي ملګری کور ته راشي او په خندا کې ترې نه د لور په باره کې تپوس وکړي وي ته د لور وښایه چې څنګه ده چې دوی ورته ور بند کړي خو هغه د منع کېدو واره نه یو په زوره باندې یې کوله وکړي چې د هغې پرېدو سره د مخې سره یې وتښتي او پټ په پټه پولیس ته رنګ میله وکړي چې ملګری راشي او په خفګان کې ورته د ودرېدو دپاره ووایي. د دې په جواب کې ملګري ورته ووایي ته خو سخت قمقلې که مور یې درله وخوړه نو بیا چې په دې سره هغې په دې خبره باندې پوهه کړي چې ساینسدانانو مطابق دا ټیک کېدی شي. بل خوا په کور کې نیا یې نوسۍ له سرینځي لګي چې نوسۍ د چک دپاره سر راته وکړي چې نیا یې پر له په زوره باندې ښکته کړي چې که دا ځل دې روچت کو نو څپېړې به
بخوري. په دې کې پلار کور ته راشي چې د هغې پورې نیا نوسې د کډې هم وي چې په لیدو سره د پلار څه ناسه زړه ښه شي. په سبا باندې ملګري ده ته یوه خوش خبرې ووري. وی امریکې د زومبي د وایرسو خلاف په دوی کار شروع کړی دی. په هفته نیمه کې به راشي چې په دې سره د ده زړه باغ شي. اوس دوی دواړه د هغه د یاداشت د واپس راوستو دپاره قسمه لوبې ورسره شروع کړي. هغې ته دا خبره کوي وی چې کله هم یو شی دې خوښېږي نو سترګې رپوه چې هغه لا اول لکه د بوت ناستی خو چې څنګه ترې د پیشو په باره کې تپوس وکړي نو هغه د مخې سرې سترګې پټې کړي. د دې نه پس هغه ورته د چغو په ځای د خوراک د غوښتو چلو ښایي. په سبا باندې هغې له دا یقین پیدا کړي چې دا نور لیونیان هسې منډې وهي ته ورپسې لاړه نه شي. په دې کې په ټي وي کې ښودلې کېږي چې د امریکې فوجیانو دغه لیونیانو په وژلو باندې دغه وارث راقابو کړ. که چا یو بیمار هم ولیده نو په اطلاع سره یو عربین به ورته ملاویږي. په دې سره د ټولو په خوله کې اوبه راشي خو ولې چې د هغې صحت ورځ تر ورځې په بدلېدو خپل لالچ راقابو کړي. ښه چې څنګه چکونه لګول بند کړي نو پلار ورله د انعام په طور د میک اپ د راوړو دپاره بازار ته لاړ شي. دې دپاره چې د بیمارۍ نشاونه پرې ورله پټ کړمه. په بازار کې د ده د لور استازې ته پام شي چې دې ته نه ډایرکټ ځان پټ کړي خو هغې وپېژني وي راځه چې کور ته دې ورسوم. ښه په ګاډي کې ده ته ووایي زه اوس استادې سره کراټې هم زده کومه. دې ورته په زړه نه باندې مبارکي ورکړي او په سبا باندې هغې هوټل ته راوغواړي. وي ستا لور څنګه ده سکول ته نه راځي څه وجه ده چې جواب نه مخکې په ټي وي چې لیدونکي خبر ته پام شي. وي د خیره سره زموږ ملک په مکمله توګه له زومبي نه محفوظ شو. د دې پورېدو سره استاد ده ته وایي وي زما خاوند هم د زومبي ښکار شوی و چې په خپله باندې مې په توره باندې ترې نه سر بیل کړ. په دې سره دې یو ملګری سخت ویریږي چې هسې نه زما لور ونه وژني. دې چې اوس په کور کې د هغې تصویران ګوري هم نو سخت یاره ورته محسوسېږي. وي هسې نه د انعام په چکر کې لور راله مړه نه کړي. یو څو ورځې پس د دې کور ته استازی راشي چې دې مور خبرداره کړي وي دې ته زما د لور ذکر ونه کړي. ګورې لور یې بار ته راوتلي چې دې په یره کې په کمره کې بنده کړي خو اوس ناوخته شوي او هغې هر څه لیدلي خو د څنګه ورکو لا بهي نو دې دومره په تیزۍ سره شپېلې ووهي چې هغه په غوږونو د لاسونو په ایښودلو مجبوره کړي او بیا په انو بانو یې د کوره بار کړي. څه هم نشته. په دې سره هغه ترې نه سخته خفه شي او په دې خفګان کې کور ته لاړه شي. دې نه بس دوی فیصله وکړي چې د لور د خوشحالولو دپاره چېرته بار وله چکر ورکو. نیا یې نوسۍ لا ښه ښکلې میک اپ وکړي او د هغې د خوشحالولو دپاره ملګری د کارټونیانو جامې واچوي خو چې څنګه دوی بار روځي نو لور یې بیا هغسې چلونه شروع کړي. په دې سره د پلار یې سخت زړه خفه شي او لور ته په خبرو شي په تا باندې زما دې دومره خوارو هیڅ اثر ونه کړه چې په دې کې د لور د خولې نه د پلار نوم وخېږي. په دې سره د پلار په سترګو کې اوښکې راشي او بل خوا نیا چې څنګه کور ته راشي نو پیشو له چا دومره خوراک ورکړي چې د ګرځېدو نه یې اوښکلي او د خوراک ورکولو والا څوک بل څوک نه بلکې د نوسۍ استازی وي او ښه په سور کې دغلته کې ناست دی. هغه پولیس له د اطلاع ورکولو دپاره رنګ میلو کړي چې نیا یې ته نه موبایل راکړي. وي ته څه خبرې چې دا جینۍ زموږ دپاره څومره قیمتي ده. وي دا زما د زوی اصلي لور نه ده دا د خورزه ده. زما د لور خاوند انتهایی ظالم انسان و. زما لور به یې وهله هم او پیسې به یې ترنه هم غوښتې. یو ورځ زما د نوسۍ سالګره راغله ماما ورله کیک یوړه خو مور ته دا پته نه وه او کیک پسې بار ته وتلې وه چې ګاډي ووهله او مړه شوه. په دغه ورځ باندې زما زوی دغه ماشومه ظالم پلار ته پرېښودو په ځای باندې خپل کور ته یې راوسته. تا زه نه منې کومه پولیس راوغواړه خو د هغې په ځای ما پرې ګرفتاره کړه. دې خبرې کوي چې په دې کې هغوی راننوځي ده ورپسې توره راواخلي او پلار پرې ورله زخمي کړي چې پلار په تکلیف لیدو سره هغه په استازه ورغوټه شي چې پلار یې رامنې کړي. استاد چې څنګه دا هر څه ویني نو په زړه د رحم اوبه توی شي چې دا عام بیمار نه دی خو بیا هم زړه کلک کړي او په پلار ورله ګزار وکړي چې هغه ترې نه په ډېره مشکله باندې ترې نه ځان خلاص کړي. خو اصل مصیبت لا پاتې وي. د دوی د دغه ځای د سکول پرنسپل د دوی کور ته راشي او نیا ته د نمسۍ داخلولو دپاره ووایي په سکول کې 3 واړه پاتې دي که دا پکې داخله شوه نو سکول به را بندېدو نه بچ شي. چې نیا ورته په نشه کې ښه وکړي. زوی ورته وایي وي زومبي به څنګه سکول ته ځي خو اوس کار شوي. په سبا باندې نیا ورله د خاپون د پټولو دپاره ښه ډېر میک اپ وکړي او پلار یې په دې خبره باندې سکول ته بوځي. وي هلته کې په چاچکو نه لګي دا سکول ته لاړه شي چې باقي واړه د نوي ملګري په لیدو سره سخت خوشحاله شي خو څنګه د هغې میک اپ ته پام شي نو ټوکې ورپسې شروع کړي. وي سکول ته څوک میک اپ کوي څه او په زوره باندې ټول میک اپ ورله ګډوډ کړي چې څه د وجې د هغې اصلي رنګ راښکاره شي. خو پلار یې راشي او د حالاتو د خرابېدو نه مخکې یې سنبال کړي. د ریسس په وخت کې دا په فوټبال باندې داسې ولګي چې مخ یې کوږ شي چې ډاکټر یې ورله سم کړي خو لږ ساعت پس بیا خپل حالت ته راشي چې په څه سره ټول ویریږي خو د هغې دوی سره ګپ لګو. په دې سره د هغې ورنۍ ورځ تېره شي او د شپې په وخت کې استاذه په سوچ کې ناست دی. وي خپل خاوند خو مې هسې هم مړ کړه اوس زما د ژوند هېڅ مقصد نشته ورې نه چې د خپلې شاګرد د حفاظت وکړم. ورنه پلار ته وایي وي باقي ته چې چېرته هم ځې زه به در سره ځمه هر څه په ټیک کېدو وي چې په دې کې د هغه جینۍ اصلي او بدخویه پلار د دوی کور ته راشي په دې بهانه چې د لور تپوس له راغلی یم چې د پلار په لیدو سره لور ترې نه د بیمارۍ باوجود په شا روانه شي ولې چې هغه پوهه و چې دې
د بغیر د لالچ چالوبه هم نه راخلي او هم دغسې د یو عربین د پاره لور حکومت ته د حواله کولو د پاره راغلی. لور ځان سره په ګاډي کې کېنولو نه پس د ښار په طرف روانه کی چې په لاره کې ماما یې مخې راشي او د دوی په منځ کې جګړه شروع شي چې پلار یې ماما ته وایي 50 کروړه پکې تاله هم درکمه، خو د خبرې د منلو په ځای باندې هغه ورسره هغه وکړي څه چې ورسره پکارو. دی چې څنګه کور ته راشي نو مور ورته وایي دا جینۍ د دې ځای نه بوځه چې دی همدغسې وکړي او هغې ګودام ته یې بوځي چې لږ ساعت پس فوجیان یې رامعلوم کړي. په دې سره دې ښوونځي ته د نارمل اوسېدو دپاره ووایي او پخپله د زومبي غوندې حرکتونه شروع کړي چې فوجیان بغیر د سره رحمه ولي. دا واقعیات دا دومره خفه کړي چې دا د ډېر غمه پخپله ټیک شي، خو ماما یې داسې لګېدلې وي چې په هسپتال کې پټې سترګې پروت دي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو ویډیو سره، ما له راکړئ اجازت. بای بای.